غمجن کېږه مه. دا ویډیو د هغه خلکو لپاره ده چې همیشه د دنیا غمو کې ګیر دي. اول د دې لپاره مه غمجن کېږه چې د دنیا کې څه روان دی، ولې داسې روان دی. ځکه چې دا دنیا الله تعالی پیدا کړې او د دې دنیا د کارونو تنظیمونکی الله تعالی ده او الله تعالی په ډېر ښه پوهېږي چې څنګه دا کارونه مخته وځي او دا دنیا څومره په ښه توګه مخته وځي. دویم، د رزق لپاره اندېښنې مه کوه. هغه هم ځکه چې الله تعالی موږ تاسو سره د رزق وعده کړې، نو تشویش مه کوه د رزق لپاره. خپل تلاش کوشش کوه، مګر هېڅکله د دې تشویش مه کوه چې زه به وږی پاتې شم. دریم دا چې د آیندې لپاره تشویش مه کوه، غم مه کوه، د آیندې غم مه خوره چې آینده کې به والله زه څه کوم، څه به کېږي. هغه ځکه چې هېڅ څه موږ ته نه معلومېږي، آینده نه معلومه ده. هغه الله تعالی ده چې تصمیم نیسي چې آیندې کې به څه پېښېږي. نو ته هېڅکله غم مه خوره هېڅ شی. نو ته یوازې د یو شي غم وخوره، هغه دا چې الله تعالی څنګه راضي کړي. الله تعالی د راضي کولو غم وخوره، دا چې الله تعالی څنګه راضي کړو.